هر باطل پرست چې حق نه مني نو د دنیا پرستۍ د لاسه یې نه مني. د څه د لاسه؟ د دنیا پرستۍ د لاسه. د دې دنیا په کوم غټ رول دی؟ په حق نه منلو کې د دنیا هم غټ کردار دی. کله دې سم کېږي ها صحیح د نورې وجې هم شتي د حق نه منلو. زه صرف دا نه یم چې دنیا ده، نورې وجې هم شتي، خو د دنیا هم یو لوی کردار دی پکې. داسې ډېر خلک دي چې حق نه مني د څه د لاسه؟ دنیا د لاسه. مال، بچی، ښځه، شهرت، منصب، دا مزې چرچې د دې نه مجبوره شي نو د هغې د لاسه بیا د حق ته غاړه نه ایږدي. بله ده یو سړی ګناهونه کوي، که هغه هر قسمه ګناه ده، که هغه شرک دی او بله ګناه ده او بله ده او که وړه ګناه ده او پکې ورننوځي او د ګناهونه وله خون ورکړي نو د ده دا مطلب دی چې بس دغه دنیا ده او دا به همیشه وي او زه به دقه شان یم او څه چې غواړم هغه به کومه. نو اوس الله د دنیا سپکاوی بیانوي چې نه په دنیا به نه دوکې کېږي. ګورې دنیا لږ وخت ده، خیر دی که د الله د بندګۍ د لاسه ستا دنیا ته څه نقصان ورسي نو دا څه غټه خبره نه ده. یاده که دا خبره چېرته به د دنیا د لاسه آخرت له نقصان نه ورکې او که د آخرت د لاسه دنیا ته څه نقصان ورسي نو هېڅ خبره نه ده. خو زه چې ګیر چاپېره وګورم او تاسو هم وګورئ نو داسې ډېر خلک به ته میلاو شي چې د دنیا د لاسه دین له نقصان ورکوي خو د دین د لاسه دنیا له نقصان نشي ورکولی. په هغه یو ښه مثال لکه ته یو ځای ته رواني د علم حلقې له د علم مجلس له رواني او تا ته ټلیفون راغی چې کار دی راشه کار دی او پیسې پکې ډېرې دي او دا دي او 3 ګنټې دي او 4 ګنټې دي او دا نو داسې به درته ډېر میلاو شي چې څه به غوره کړي؟ دنیا به غوره کړي. بیا به لاړ شو درس لکه پیسې پکې ډېر دي څه غټه خبره خو نه ده بلکې فرضي مونځ داسې پکې ډېر موږ دلته لیدلي چې ټیکهدار ورته دا وایي چې سهار مانځه نه مخکې به وضو یا د سهار د مانځه په ټیم کې به وضو نو دی وله سهار مونځ پرېږدي. ها او که داسې وشي چې راځئ ځو مانځه له راځئ ځو درس له راځئ یو عبادت کوو راځئ د الله یو قسمه بندګي کوو خو ستا دنیا ته پکې دا دا نقصان رسي. څه نقصان دی؟ زه درته معمولي نقصان ذکر کړم، معمولي. خوب به دې خراب شي. نو داسې ډېر دي چې دې نقصان اوچتولو ته تیار نه دي. ګوره دین له نقصان ورکوي خو خپلې دنیا له دومره نقصان نشي ورکولی چې دې نیمه ګنټه یا ګنټه خپل خوب لیټ کړي دا نشي ورکولی. والعیاذ بالله بعض داسې خلک او بعض داسې دي ومن الناس من یشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الله وایي بعض خو داسې دي چې خپل ځان او د دنیا هر څه خرڅه کړي د الله د رضا دپاره هر څه ورکړي د الله دپاره. سیرت تاسو اورېدلی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت کې د صحابه کرامو قربانیان او بیا ځان له هم موږ نشستونو کې د هغوی سیرت بیان کړی دغه څنګه قوم هر څه خرڅ کړي د الله د رضا لپاره خو دین له نقصان نه ورکړی. بچي پکې قربان شوي دي، ښځه، مال، ځمکه، ملک، وطن، بدن بلکل پکې خوري شوي دي خو دې ته نه دي تیار شوي چې دین ته دې نقصان ورسي. نه دنیا ته خیر دی که ورسي نو الله وایي واوره دا دنیا ډېره سپکه ده مه دوکه کېږه په دې باندې انسانه. په دې دنیا به ته څه دوکه شي؟ په دې دنیاګۍ باندې وړه دنیا ده او ټول د دوکې سامان دی.